منبر مو شهید که، مدرسه مو بمبار کړله، 42 ملکونه مو راوسته د افغانانو د عزت د لوټلو دپاره. تر هغو بیرته هماغه د منبر مولا، هماغه چې د جلالین او د حدیثو درس یې ورکوه، بیرته تورې ته لاس کړي او په تاسو باندې عدالت پلی کړي. دا د تاسو جرم ده. زه د قاري صاحب محترم نه یو سوال لرم. سوال مې دغه دی چې قاري صاحب مخکې وویل چې هر څوک د خپل یعنی مسلک کې خبرې کوي. موضوع باندې خو راځم، موضوع باندې راځم. ډاکټر دی وایي په ډاکټري کې خبرې کوي او هر څوک د خپل په موشق کې کوي خبره. او زه د تاسو نه سوال کوم چې تاسو ملایان او تاسو ولې په سیاست کې کوي خبره؟ خو هلته په جمعتو کې کېنئ جمع خو کوئ، تاسو ولې صحیح شو. مبین صاحب پرېږدئ. نه دا سړي یو جواب زه ورکوم. موږ به هغه وخت جماعتو کې کېنو چې کله اشرف غني ډاکټر د ماشومانو سنتي شروع کړله. موږ به هغه وخت جماعتو کې کېنو چې ډاکټر عبدالله ډاکټر د غاښونو ویستلې شروع کړه، کلینیک کې کار شروع کړه. موږ به په هغه وخت باندې هغه وخت په جماعت کې کار کوو چې احمد دغه محب لوچک دی چې په اروپا کې ګیسټ هاوس درلوده او مساج سنټر یې درلوده، مساج یې کوه. دا یې بیرته خپل مساج سنټر ته لاړ سي. موږ به هغه وخت جماعت کې کینو چې اسدالله خالد په نامه د تاسو چې زخمي زمری ورته ویلې هغه بیرته خپل پخوانی دنده شروع کړي. موږ به هغه وخت جماعتونو کې کینو چې د اشچیو د دوستم معامله حل شي. موږ به هغه وخت په جماعتونو کې کینو چې د فوټبال فدراسیون رئیس شپږ جنکۍ توت ته خېزولې وه، هغه بیرته له توته راکته سي. زه به هغه وخت په جماعت کې کینم چې ته صحیح حکومتداري وکړې. زه به هغه وخت په جماعت کې کینم چې ته شریعت پلی کړې. زه به هغه وخت په جماعت او په مدرسې کې کینم تا مجبوره کړم چې بخاري او ترمذي او جلالین باندې ولیس ګردونه پراته دي. نن د هغه جلالین او ترمذي استاد په بګرام کې زولني ورته پرتې دي. تا مجبوره کړم چې زه درس او تعلیم پرېږدم، مدرسه او جماعت یتیم پرېږدم، د بګرام زندان ته لاړ شم او لاسو ته مې خلکان او پرچمیان او دیموکراتان زولنې واچوي. تا مجبوره کړم چې زه د قرآن کریم ترجمه، احادیث تدریس پرېږدي د موږ علما او لاسو ته هتکړۍ ولویږي یا دشتې او بیابانونه د هغوی په شهیدانو باندې آباد سي. دا تاسو خلکان او پرچمیان وئ چې جماعتونه مو په دغه علماو پسې بند کړه، منبر مو شهید کړه، مدرسه مو بمبار کړله، 42 ملکونه مو راوسته د افغانانو د عزت د لوټلو دپاره. تر هغو بیرته هماغه د منبر مولا، هماغه چې د جلالین او د حدیثو درس یې ورکوه، بیرته تورې ته لاس کړي او په تاسو باندې عدالت پلی کړي. دا د تاسو جرم ده چې نن ملا منبر پریښی سنګر ته روان ده. دا د تا بې غیرتي ده چې د احادیث او د قرآن استادان زولنو کې پراته دي او ته آزاد ګرځې. دا د تا بې غیرتي ده. ته باید په سنګر کې جنګېدلی، علماو نور قدرونه روزلي وای، مسلمانانو بچیو ته تعلیم ورکولی، مدرسې یې آبادې ساتلې وې، خو ته لاړې د امریکایانو تر څنګ ودرېدلې. د احادیثو استاد عالم د دین منبر یتیم پاتې سو، عالم او حافظ د قرآن تورې ته لاس که. دا د تا بې ننګي ده. خپل د بې منبر تا سوری تا پرون روسان راوسته، دا نننۍ دیموکراتانو د امریکان راوسته. ته ما منبر ته نه پرېږدې، ما د قرآن درس ورکوه، علماو حفظ ورکوه، تا ورته مدرسې بمبار کړلې، علماو د جمعې خطبه ورکوله، تا ورته منبر شهید که، تا ورته جماعت شهید که، تا ورته مدرسه شهیده کړه. دا علما تا مجبوره کړي دي. اوس خپل د وار انتظار کوه. اوس به موږ په تا شریعت پلی کوو، اسلامي قانون به پلی کوو، بیا به بیرته خپلو جماعتونو منبرونو په قرار نه کینو چې تر څو مو په تا شریعت نه وي منلی. مهرباني وکړه قاضي صاحب. مبین صاحب بس ما ته څه پاتې نه شوله، ژوندی دی الله دې اجر درکړي. نو ښه کافي شافي جواب دی. ورور ته به زه دومره ته لږ ووایم چې محترمه تاسو اسلام مطالعه کوئ، سیاست د اسلام برخه ده، ولې سیاست د غاښونو د ډاکټر د مسلک برخه نه ده. سیاست د اسلام برخه ده، خو سیاست د دغه خلکو د اسدالله خالد او د محب او د غني او د دې خلکو د مسلک برخه نه ده، خو سیاست د اسلام برخه ده. تاسو اسلام مطالعه کوئ، تاسو که د اسلام نه یوازې د جماعت
د اوداسه د لمانځه د روژې برداشت اخیستی وي تاسو اسلام سم نه ده مطالعه کړی. اسلام موږ ته د ژوند ټول اړخونه تشریح کړي دي او په یو اسلامي هیواد کې به هغه څوک د مسلمانانو واکمن وي چې هغه په دین خبر وي، هغه په اسلام خبر وي، هغه د اسلام نه آگاه وي، اسلامي علوم ولري، دینی علوم یې کړي وي، هغه سړی به په مسلمانانو واکمن وي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم یوازې د امت دپاره پیغمبر نه و رالیږل شوی، بلکې هغه امیر هم و، هغه مشر هم و، هغه قمندان د جنگ هم و، هغه د ټولو مسلمانانو امیر هم و. د هغې نه وروسته ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې په ټولو صحابو کې د الله د رسول صلی الله علیه وسلم نه وروسته تر ټولو عالم و، تر ټولو لوی عالم و، هغه د مسلمانانو امیر و، هغه په جماعت کې محراب کې امام هم و، په منبر نه خطبه به هم ویله، د جنگ قمندان هم و، د ټولو مسلمانانو سیاسي او ملکی امور هم درته ورسپارل شوي وو. همداسې عمر رضی الله عنه، همداسې عثمان رضی الله عنه، همداسې علي رضی الله عنه، همداسې د اسلام په ټول تاریخ کې در واخله. ستاسې د اسلام نه ناخبري د دې سبب شوې ده چې تاسې کله کله ډېر مسخره‌يي سوالونه وکوئ. قاری صاحب محترم، دوی د سیاست نه خبر نه دي، اصلا د سیاست معنا باندې نه پوهېږي. دوی سیاست بل تر اوسه پورې ورته وایي سیاست تعریف کا تعریف ولا که پوهېږي. اصلا اول مسلمان سیاست مدار ده او عالم د دین سیاست مدار ده. د سیاست معنا په پخوا وختونو کې د کمونستانو کوله وای د غیر مستقیم لارې نه هدف ته رسېدل ته سیاست وایي. موږ به ورته ویلې چې سیاست تعریف داسې کېږي چې هغه وخت یا په هغه جامعه کې چې حقوق الله او حقوق العباد مراعات شي دې ته موږ اسلامي سیاست وایي. حقوق الله او حقوق العباد په هغه وخت کې مراعات کېږي چې هلته سړی عالم وي، هغه له دین نه خبر وي، له اسلام نه خبر وي. دې ته سیاست مدار وایي چې هغه لکه ټرمپ غوندې بیا د بل ما په حیوان وي، هغه سیاست مدار ګڼي. ولې هغه سیاست د کفر ویلی، عالم د اسلام سیاست ویلی، عالم د اسلام له سیاست نه خبر ده، عالم د قرآن له سیاست نه خبر ده. قرآن د الهي کتاب ده، قرآن هغه کتاب ده چې د انسانیت او د اسلامیت او د امن زیری موږ ته راوړی، هغه د جهل تیارې ختمې کړي دي. موږ دنیا ته رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې یو سیاست راوړ، داسې یو رڼا یې راوړله چې نن سبا ټوله دنیا تېنه د اسلامي سیاست نه هغوی پیدې اخلي. موږ ولې د کفار تابعدار سو؟ موږ ولې د کفار ته سیاست مدار ووایو؟ هغه موږ حیوانات ورته وایو، لکه څنګه چې قرآن ورته ویلي دي چې دوی کل انعام دي بل هم اضل، بلکې د دین هم بدتر دي. کفار سیاست مدار نه دي، کفار حیوانات دي. سیاست مدار عالم د دین ده چې هغه له قرآن نه خبر ده، هغه د حدیثو نه خبر ده. د موږ رسول الله سیاست مدار و، ابوبکر صدیق راته سیاست مدار و، امام ابي حنیفه سیاست مدار و، همداسې علوی علما د موږ سیاست مداران دي. اصلي سیاست باید عالم وکړي، اصلي په سیاست عالم پوهېږي. دا د دوی غلطه عقیده ده. او مهرباني تاسې په وخت مې ونیو. قاری صاحب محترم بغیر اجازې نه لږ صبر در کوم، وخت در کوم. ملا دې په جماعت کې کینی، مدرسې کې دې کینی، د دوی په اصطلاح چڼی مڼی او ډاکټر غني د خلکو ته شیرونه لملمه کوي. هغه د توپ مرمۍ خړۍ مونږ به ورته سایل کوو. هغه لیونی، هغه یو شټاسره، هغه بې ضمیره چې نه فامیل لري، نه قوم لري، نه تربور لري، نه عزیز لري، نه سیاستپوه ده، نه ډاکټر ده، نه ملا ده، نه معلم ده، نه متعلم ده، نه یو جاهله سړی د توپ مرمۍ راوخړوه، د زړه په لملمه باندې مې اوښکې تویې که، یا د راکټ میله راوړه چې کټاره ترې جوړه کړم. داسې سړی ولسمشر ملا دې نه وي، هغه ملا چې له پیدایښته تر قبره پورې دې بدرګه کوي. دین یې درته ښودلی، د حیواناتو نه یې بېل کړل، انسانیت یې درته وښوده، خور او مور یې درته وښوده. هره د دین ټولې لارې چارې که ملا کوم کوتاهي کړي، خو چې تی نه وایې ملا ته 10 روپۍ ورکوې، بیا چې جومات ته یې لېږي چې زوی ته د قرآن درس ورکوي، د احادیثو درس ورکوي، هغه ته 10 روپۍ ورلېږي. انجینر صاحب یو نقطه، هغه ته 10 روپۍ ورلېږي، بیا چېرته په لاره کې ملا صاحب هغه 10 روپۍ درغلې، او د پانتون او د انسټیټیوټ لپاره په زرګونو ډالر فیس داخلوي.
اوس ووایه چې د ملا د علم او د تعلیم مخه نیولې که تا نیولې ده جنابه ته په ډالري فیسونو باندې د ما بچیو ته تعلیم ورکوي هغه هم انګریزي تعلیم چې هیڅ په کار نه راځي لیکن هغه څوک چې قرآن او حدیث فقه حنفي درته ښیي 10 افغانۍ ورته لیږي بیا غږ هم پسې کوي ملا صاحب هغه ملا صاحب 10 افغانۍ هم نه درنه غواړي ملا صاحب تر اوسه چېرته جلوس نه ده کړی چې د ما په 15,000 او په 2,000 تنخوا ګزاره نه کېږي خپله ګزارګۍ روان کړې ده تر تا ښه هسکه غاړه ګرځي لیکن د تا بچي ته جواب ورنه که یو ورځ له جومات نه په دې ونه لېږه چې تا 10 افغانۍ یا 100 افغانۍ نه دي راوړي لیکن زه به په زرګونو د مکتب شاګردان درته وښیم چې فیس یې نه ده داخل کړی د مکتب دروازې په مخ تړل سوي دي د علم دښمن ته یې که ملا ده د ترقۍ دښمن ته یې که ملا ده د علم دښمني هم تاسو کوئ تش په نوم د مکتبونو چغې وهئ تش په نوم د تعلیمي ادارو چغې وهئ ملا په نشتو وسایلو او په ناچیزه تنخوا باندې د زوی ته تعلیم ورکوي لیکن تا بیا هم له ملا سره دښمني شروع کړې ته په 10 افغانۍ باندې له ملا نه حساب غواړې لیکن د زرګونو ډالرو فیس چې چېرته ورکوي که یو میاشت د فیس ورنه که د مکتب او د پوهنتون دروازه په مخ تړلې ده بیا ستر جنرال صاحب دوی چې دي دا ورور ته وخت ورکړي زه دا ورونو پوښتنې راخلم بیا کېدای شي زه رخصت شم قاری صاحب محترم یو خبره دوی هغه چاته سیاستمدار وایي چې وطن پروشان دي هغوی خپل وطن خرڅوي هغوی ته د سیاستمدار وایي دوی هغه چاته سیاستمدار وایي چې هغه امریکا او د هغه شوروي او د چین په غېږ کې تربیه کېږي دوی هغه چاته د سیاستمدار وایي چې په انګلیسي پوهېږي هغه څوک د سیاست نه لرې کوي چې په قرآن پوهېږي نور ورونو ته وخت ورکړئ مهرباني مهرباني وکړه د خیاطانو مشر سلام علیکم وروره بیا د خطا کوو که نه خو نوم دې م خپله لیکي او بیا دلته چې راچیک دې غږېږم نه خان دی خدای نیکبخته دا بل ورور چې ما نه لاندې ده مهرباني وکړه سلام علیکم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ وعلیکم السلام سر جنرال صاحب خان اول تاسو سلامونه بیا قاری صاحب سعید خوستی ته او انجینر صاحب ته سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ او بسیار با تاسف که ما پشتو گپ زده نمیتونم ما براتان داری میگم مشکل نیست فارسی گپ بزن مشکل نیست قاری صاحب خوستی ما از شما یک سوال داشتم بسیار میبخشین دیگه وقت کم میگیرم یکی اگر انشالله نظام اسلامی میایه و مدنی است و نظام امارت اسلامی در افغانستان قایم میشه در هیچ کس شکی نداره و کسایی که شک داره و از قدرت خود میترسه که چوکی خود از دست ندن دیگه ما با یک گرچه سوال نیست که ما باید در سوشال میدیا از شما سوال میکردم گر بسیار پالیدم شماره واتساپ تانم پیدا نکردم دیگه سوالی است که اگر حکومت اسلامی در افغانستان با زیر چتر امارت اسلامی بیاید اینجا موضوع حقوق بشر است اگر حقوق بشر ما و شما قبول کنیم باز به نظرتان این جنگ ما و شما به معنا نمی باشه؟ حاجی صاحب محترم حقوق بشر ما قبول داریم ولی تا جایی که اسلام را قبول داره حقوق بشر ما به طور مطلق قبول نداریم